د سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت ښوونځی جوړوي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکو په شخصي لګښت د یو ښوونځي د جوړولو چارې پیل کړي دي. دوی وایي په ځینو سیمو کې ښوونځي نشته او ماشومان تر ښوونځي پورې په ساعتونو مزل کوي. د میدان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د بوغاک سیمې اوسیدونکي چې کابو 600 کورنۍ پکې ژوند کوي ښوونځی نه لري. ځایي اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د ښوونځي د جوړولو چارې پیل کړي دي. د وردګ ولایت یو اوسیدونکي حاجي کریم داد وایي چې د هر نفر پر سر 100 افغانۍ چنده راټوله کړې او زموږ نور مسافر که په ایران، عربي ملکونو او یا نورو هیوادونو کې دي د خپل توان مطابق یې له موږ سره همکاري کړې ده. د وردګ ولایت یو اوسیدونکي محمد بصیر وایي د سیمې اوسیدونکي هره ورځ د اشر په ډول دلته راځي او تر اوسه یې دا کار کړی. صفایي هم کوي او ریګونه هم دلته په خپله راوړي. زده کوونکي په خپله سیمه کې د ښوونځي له نشتوالي او د مسؤلانو له نه پاملرنې شکایت کوي او اوس د خلکو په شخصي لګښت د ښوونځي له جوړولو خوښي څرګندوي. زده کوونکی یاسر شاه وایي مکتب له موږ ډېر لرې او په ساعتونو لاره ده، تګ ورته ګران دی. که دا مکتب جوړ شي او کارونه یې بشپړ شي ډېر به ښه وي. زده کوونکی اسیب الله وایي زموږ مکتب ډېر لرې دی او زموږ شاګردان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې لړ کې د میدان وردګ ولایت ځایي مسؤلین د سیمې د اوسیدونکو د دې کار ستاینه کوي او وایي د مرکزي دولت او مرستندویه ادارو په همکارۍ هڅه کوي چې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې ښوونځي جوړ کړي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رائد وایي د دوی دا احساس او دا درک ستایو. دوی ښه درک او مسؤلیت ترسره کوي چې په خپل شخصي لګښت باندې ښوونځی جوړوي او من حیث د یو نظام موږ هم دوی ته ډاډ ورکوو چې هر ډول ستونزه وي له موږ سره به یې شریکه کړي. پر دې ښوونځي 15.1 میلیون افغانۍ مصرف راځي چې د دې سیمې د بېلابېلو اصولو په اساس یې مالي برخه تقویه کړې ده. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.